الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو خویندو میندو او د پیغام ټي وي مینوالو محبینو مستمعینو مشاهدینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې درس موضوع ده صلاة الاستسقاء. د باران د طلب د پاره منځ کول الله سبحانه و تعالی ته متوجه کیدل. استسقاء ویل کیږي طلب د سقی ته، یعنی د اوبو طلب چې غوښتنه د باران ده د وجې د قحطسالي یا د خشکسالي یا د باران د نه کېدلو د الله سبحانه و تعالی نه ته باران غواړې اوبه غواړې. قرآن کریم کې د دې مشروعیت ذکر راغلی، په احادیثو کې هم د دې ذکر او بیان راغلی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، او کله چې د اوبو طلب وکړ د موسی علیه السلام نه بني اسرائیلو. نو استسقا دا باب د استفعال دی، طلب السقیا یا طلب المطری طول انقطاعه من الله سبحانه وتعالى. باران غوښتنه او د باران د کولو سوال د الله سبحانه وتعالی نه کله چې باران نه کیږي او کمی شي په چینو کې کویو کې
نو دی حکم هغه دا دی چې دا صلات استسقا سنت مؤکده، دا یو مضبوط سنت دی، طریقه ده د الله د نبی نه ثابته. حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه وایي چې خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم متواضعا، د تواضع په حالت کې ووتلو د الله نبی، متبذلا او ساده جامې او کپړې په ځان کې اچولې وې د عاجزۍ په حالت کې، متخشعا او خشوع پکې وه، د الله سبحانه وتعالی ترس پکې و په داسې حال کې، مسترسلا متضرعا او ځان محتاج ګاڼه الله سبحانه وتعالی ته، او ځان کله چې څوک محتاج وګڼي عاجز وګڼي نو دا الله سبحانه وتعالی ته ډېره خوښه ده. نو د الله نبي په دغسې وخت کې استسقا یې کړې ده. فصلا وی بیا یې لمونځ وکړه رکعتین 2 رکعته کما یصلي فی العید، داسې 2 رکعته لمونځ لکه چې د اختر په ورځ هم 2 رکعته. او بیا یې وفرمایل عبدالله ابن عباس لم یخطب کخطبتکم هذه، او داسې خطبه یې ونه کړه لکه چې دا کوم تاسو اوږدې اوږدې خطبې کوئ. د دې وجې نه په دې احادیثو کې څه فواید دي، مسایل هغه علماو ذکر کړي چې د صلات استسقا دپاره به خامخا وځي او دشتې بیابان ته به وځي، په جومات کې به استسقا لمونځ نه کوي بلکې به بهر به وځي. او دارنګه وروسته حدیث کې به راشي چې پیغمبر علیه السلام وعده ورکړه خلکو له چې ورځ به ووځو او د الله نه به د باران سوال کوو. نو امام او خطیب د مسلمانانو حاکم هغه باید یو ورځ تعین کړي او بیا دا لمونځ هغه په دشته کې وشي. نو دا یو مستقل سنت دی. د دې وجې نه د صلات استسقا ډولونه او انواع هغه په مختلفو طریقو سره دی. یوه طریقه هغه دا ده چې صلات لمونځ کول دي 2 رکعته، یا په جماعت سره چې امام مخکې شي او مقتدیان ورپسې عوام مسلمانان ورپسې شي. دویم دا ده چې ځان له په انفرادي طریقې 2 رکعته لمونځ وکړه او د الله سبحانه وتعالی نه د باران سوال وکړه. نو دا یوه طریقه ده او دا سنت دی، رایج دی، پیغمبر علیه السلام کړی، خلفای راشدینو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی الله تعالی عنهم او صحابه کرام و تابعین و اتباع و تابعین الی یومنا هذا دا طریقه شته او دا سعیده او رایجه ده. دویمه طریقه هغه دا ده چې استسقا په شکل د دعا کې چې د جمعې ورځ وي او امام و خطیب په خپله خطبه کې د استسقا دپاره دعا وکړي او دعا وغواړي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. د جمعې ورځ وه، مسجد نبوي کې د خطبې په حالت کې و چې یو اعرابي را دننه شو او غږ یې وکړ یا رسول الله هلک المال وجاع العیال ادعو الله. ای د الله نبی زمونږ مال هلاک شو، تباه شو، څارویم هغه تږي دي او دارنګه زمونږ بچي وږي تږي دي. الله جل شانه نه سوال وکړه چې زمونږ دپاره باران وشي. او بیا د الله نبی هغه په دې جمعې په ورځ په خطبه کې دعاګانې وغوښتې او ویې فرمایل چې اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، یا الله په موږ باندې باران وکړه او دا مونږه مدد غواړو ستانه ربه 3 کرته اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. یا الله ته په موږ باندې باران وکړه، یا الله ته په موږ باندې باران وکړه، یا الله ته په موږ باندې باران وکړه.
نو دا طریقه اوس هم سنت ده چې کله امام هغه راولګېږي او د جمعې د خطبې په حالت کې دعا وغواړي او بیا مقتدیان هم په دغه محل باندې لاسونه خپل اوچت کړي او د امام د دعا په غوښتو باندې امین ورسره وایي. او درېیمه طریقه هغه دا ده چې په عامو اوقاتو کې پس د فرض لمونځونو نه په خلواتو مجالسو کې یا د فرض لمانځه نه وروسته دعاګانې وغواړي، نو په دې کې هم د چا اختلاف نشته. علامه ابن القیم رحمه الله په خپل زاد المعاد فی هدی خیر العباد کې په دې باره کې چې دعا عقب الصلات للاستسقاء په شپږو وجوهاتو باندې دا تثبیت دی، ثابت دی چې د الله نبی د جمعې په ورځ په منبر کې دا دعا غوښتې ده. دارنګه خلکو سره یې وعده وکړه چې یو ورځ به وځو، نو مطلقې دعا او بیا د استسقا دپاره که هغه په فرض لمانځه نه وروسته وي که په عام مجالسو کې وي د مسلمانانو اجتماع وي غوښتل دا هم جایز دي. دا درې قسمه د صلات استسقا دپاره زموږ په دین کې استسقا د باران غوښتنه د الله سبحانه وتعالی د طرفه او د هغه نه غوښتلی شي. پاتې شو دا چې صلات استسقا چې ته کله د الله سبحانه وتعالی نه د باران سوال کې د دې څه خپل آداب دي، طریقه ده او یو طرز عمل دی. ځکه قدرمنو د آداب نه دي دا امور، د دې خیال ساتل ډېر ضروري دي. د دې وجې نه یو شاعر وایي از الله خواهم توفیقی ادب بې ادب محروم گشت از لطف رب. د الله نه به همیشه د ادب سوال کوو، بې ادبه انسان د الله د رحمتونو نه هغه محروم شوی او محرومیږي. نو د دې وجې نه په آدابو کې یو لوی ادب هغه دا دی چې ته به د الله نه یېره لرې او التجا او رجوع به یو الله سبحانه وتعالی ته کوې. لا ملجأ ولا منجأ الا الیک. الله نبی دا خبره کوله چې ځای د رجوع ځای د زارۍ هغه یو ذات دی چې الله سبحانه وتعالی دی. دویم ادب د آدابو نه هغه دا دی قدرمنو چې امام او خطیب به په دې وخت کې موعظه ورکړي او په دې معنی چې خلکو ته به وعظ وکړي، نصیحت وکړي، تذکیر بایام الله وکړي او خلک به تشویق کی او وعد و وعید او ترغیب او ترهیب او جنت او دوزخ د دې تذکیره به وکړي چې خلک د ګناهونو نه لاس په سر شي. د صلات استسقا په دې خطبه کې دریم وخت د وتلو هغه باید په سبا کې وشي. دم د یو حدیث نه هغه ثابته دی. او بل دا چې مونځ د استسقا دا په جومات کې ونه شي بلکې صحرا ته لاړ شي، دشتې ته لاړ شي، هلته یې وکړي. سنت طریقه هغه همدا ده. او بل د صلات استسقا دپاره ماشومان هم هغه وتلی شي، زنان هم پکې وتلی شي او صالحین نیکان هغه باید دې مانځه ته حاضر شي. او بل دا ده چې خطبه د استسقا هغه چې سنت دی او قبل الصلات دی. د مانځه نه مخکې خطبه ده، په خلاف د جمعې، په خلاف د عیدینو. هغه چې ده وروسته ده، د جمعې خطبه مخکې ده او د عیدینو عفوا هغه بیا وروسته ده. اما د دې صلات استسقا د جمعې په شان خطبه هغه مخکې هغه ادا کیږي. بل په دې صلات استسقا کې که یو سړی لمونځ کوي د صلات استسقا په صحرا کې د امام په امامت سره یا په خطبه کې خطیب دعا غواړي د استسقا دپاره یا عام
انسانان افراد په یو مانځه کې سره وي او خلک اوازو کې دعا وکړي د استسقا په دې ټولو حالاتو کې لاس اوچتول په استسقا کې دا یو مستقل سنت دی دا به کوي او بل هغه دعاګانې چې د الله د نبي نه په باب د صلات استسقا کې ثابت دي منقول معصور نو هغه ویل پکار دي د هغې لوستل پکار دي لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا غدقا نافعا غیر الضار عاجلا غیر آجل یا الله سبحانه وتعالی ته په موږ باندې د خیر باران وکړي او داسې باران وکړي چې فایدهمند باران وي او مفید باران وي او ضرر پکې نه وي او سمدستي یې راته وکړه او تاخیر پکې مه کوه او دارنګه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا دا ټول الفاظ د الله د نبی نه وارد ثابت او منقول دي البته که ځان له دعاګانې غواړي یو مسلمان نو په خپلو ژبو کې د دعا غواړي چې الله د خیر باران وکړي د رحمت باران وکړي یا الله هغه باران چې زمونږ پکې د بندگانو د څارویو د ماشومانو د فصلونو د غلو د دانو د ټوکېدلو سبب ګرځي ته هغه وکړي او موږ ضرورت لرو او موږ محتاج یو تیاته رب العالمین نحن الفقراء وانت الغني او داسې د الله سبحانه وتعالی ښایسته نومونه دي هغه ته وسیله کړي او داسې ویلی شي پکې چې یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تنزل علينا مطرا من السماء دا هغه دعاګانې چې الله سبحانه وتعالی ته د هغه نومونه وسیله کړي دا یو لویه وسیله د الله سبحانه وتعالی نومونه دي هغه ته ښایسته نومونه اسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ښایسته خبره کړې لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به أي بأسمائه وصفاته مناسب نه ده هیچ چاته چې دی الله ته وسیلې پیش کړي منګرم د هغه ښایسته نومونه او صفتونه چې هغه الله ته وسیله کړي دا د امامانو عقیده وه دا د مشرانو علماو محدثینو فقهاو نظریه وه او دا باید زمونږ هم نظریه وي او بل دا چې په صلات استسقا کې په دعا کې تحویل الردا د صادر اړول او الټکول دا یو سنت دی او امام به دا کار وکړي او مخ به قبلې ته کړي استقبال القبله دا هم ډېر ضروري دی او دا وجه ده چې په باب د صلات استسقا کې په بخاري کې حدیث شته مسلم کې حدیث شته دارنګه په لویو لویو امهات الکتب د احادیثو کې لکه سنن ابي داود سنن ترمذي سنن ابن ماجه سنن نسائی مسند امام احمد رحمهم الله جميعا د ټولو احادیثو په کتابونو کې د صلات استسقا هغه ذکر شته طریقه شته کیفیت شته نو الله سبحانه وتعالی ډیر غفور رحیم ذات دی چې دغه دعاګانې د مسلمانانو قبول کړي او ایسته هغه بارانونه او هغه اوبو هغه پیدا کړي د دې وجې نه چې کله بارانونه وشي نو بیا هغه اوبو په کویانو کې پیدا کیږي په چینو کې پیدا کیږي الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله وایي چې کله ته زمانه غوښتنه کوې غواړې نو زه ستا سوال قبلوم زه ستا دعا قبلوم خو ته چې ما نه یې وغواړې الله په غوښتو خوشحالېږي
الله په سوال کولو خوشحالي او بندنه چې څومره غواړي څومره سوال کوي هغه خفه کېږي. اما الله سبحانه وتعالی داسې ذات دی چې هغه په غوښتلو او په سوال کولو ډېر زیات خوشحالېږي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما نه وغواړئ وزې قبلوم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله سبحانه وتعالی موږ له د مرۍ د رګ نه ډېر زیات نږدې ده. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې په دغسې مسایلو باندې ځان پوه کړو او کله چې ورسره مخ شو په سنت طریقه او د احادیثو په رڼا کې د هغې ادایګي وکړو. نور زه تاسو په لوی الله جل جلاله سپارم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له